ځکه یو حدیث کې راځي آقا انعامدار فرمایي چې څوک یو ساحر او جادوګر او کاهن او فالګر لراله او د هغه په خبره باندې عمل وکړه نو آقا انعامدار فرمایي چې دا سړی کافر شو په هغې قرآن باندې چې کوم قرآن په محمد عربي باندې نازل شوی دی. څومره عظیمه ګناه ده دا سحر او جادو او کوډ او منترونه دا سخته ګناه ده، گناہ کبیره ده. ولی مسلمانانو له تکلیف ورکوي؟ ولی د مسلمان په کور کې جګړه پیدا کی؟ ولی د مسلمان په کور کې بے اتفاقی پیدا کی؟ نو داسې خلکو نه هوښیار ځان وساتئ او صحیح اسم صحیح دی، هغې کې هېڅ خبره نشته. صحیح هغه چې د قرآن او د حدیث نه ثابت وي او شریعت ښودلي خو بس ټیک ده که نه. نو هغې باندې خو تاسو ته الحمدلله ما ډېره اواره جمعه تاسو ته الحمدلله زه د قرآن آیات یا د اسماء الحسنا نه یا د قرنګ نور چې څومره شریعت ښودلي د هغې متعلق زه تاسو ته وظایف هم در کوم. سحر چې ورسره ختمیږي سورة الفلق سورة الناس د هغې ترتیب مې هم درته ښودلی دی. بیا دغه رنګې په دې کې آیت الکرسی، بیا سورة الکافرون، بیا درې ځل سورة اخلاص، بیا یو ځل سورة الفلق، بیا سورة الناس، دا ټول مې درته ښودلي. نو دغه چې کوم دی روحاني علاجونه دي، نو دغه کې اړو شک شوبه نشته. نو چې کله د مسلمان سره په زړه کې حسد او کینه را پیدا شوه نو بیا دغې څیزونو ته خلک لاس واچي چې دی ولې ښه شو، ته راشه داسې پې وکړه چې کور کې غم را پیدا شي، داسې وکړه هغسې وکړه. بهرحال دریم نمبر تاسو ته مې ویلو رشته داري کټ کول، رشته نه پالل، د هغې مختلف هغه اطراف مې درته وښودل بیا چې زمونږ او ستاسو خلک دنیاوي اغراض و مقاصدو په بنیاد باندې د خپلو رشته دارانو سره رشته کټ کوي، د خپلې لور خور سره رشته کټ کوي، د خپل ماما او د تره زوی سره رشته کټ کوي دنیاوي اغراضو باندې. نو دا ناجایز دی. یو د دین د خاطر یا جدا خبره ده، ځکه د دین په باب کې به بیا نه رشته دار ته ګورې، نه به د ماما زوی ته ګورې او نه به د تره زوی ته ګورې. خو یاد ساتئ زمونږ او ستاسو ټول اختلافات د دنیا د خاطره دي، د دین د خاطره نشته. د دین د خاطره مونږ هسې بس دې مولیانو ته غوږ ته خبره مبره ورچو چې پلانکي دا ووې پلانکي دا ووې پلانکي دا ووې، باقي نورو مغه ملګري بیا یو ځای ناست تاله به راشي یره جي وي پلانې خو سوچه کافر دی، چې ګورې ما سوچه کافر سره ناست دي. نو زه کله کله اکثر کم ځای کې چېرته بیان یو زه لاړ شم نو زه عوامو ته درخواست کوم ورونو دا کار مه کوئ. پخوا به څه کول دی عوام ورونو، خفه کېږي به نه، چا به سپي جنګوله، چا به مړزان ساتله، چا به چرګان جنګوله او چا به څه کوله چرګان به جنګول که نه، بیا ورپسې کونترو دا سیلونه به جنګول. خو که دا یو څیز به میلو نه شو نو بیا به ادیرې ته لاړو هغه ټکپرې میږي به یې جنګوله. اوس څه کوي؟ اوس مولیان جنګوي. خیال هم دی څه کوي؟ مولیان جنګوي. نو موږ دا کار مه کوئ. نو بعضې زمونږ رونه اهل علم رونه مولیان د مولا نوم ورباندې ساده ګولي، نو چې منبر ته وخیږي بس داسې جذبه شي چې راکوزیږي ټول مخلوق یې کافر کړي، یو مسلمان نی پرېښی. خیال هم دی خبرې ته. نو رونو تاسو ته درخواست کومه څوک هم زما دا خبره اوري دغه څیزونو نه ځان وساتئ. نو زمونږ او ستاسو د خلکو جګړې اختلافات په څه باندې دي دې دور کې؟ دا صرف او صرف د دنیا د خاطره دي. هلکه ولې دی ورسره قرض مې ته غوښتی نه را کړی، دا مخو کې هم را باندې بده لګي چې مخې له مې رانه شي. موږ چېرته جرګې لم چې لاړ شو نو د په څه باندې په تاویلو ماویلو باندې د دې اختلافات وي، رشته داري پرېښي وي.
الکه ولې دې نه لګي زما پوله والده ولې دې نه لګي یره جی زما غا سوپیدار کټ کړو ولې دې نه لګي یره پټی کې راته ګرځېدل او ټول غنم را لمات کړي چې مخ لران شي ګوره په دا کپر علماء نو دا ټول د دنیا د خاطر دي رشتہ داری کټ کول دي نو دا سیزونه چې کم دي د دې نه ځان ساتل پکار رشتہ داری دا چې چام پاللی وي اوس یو سړی بداوي چې یاره زما یو رشتہ دار دی زه ورسره رشتہ داری پالم خو هغه راسره نه پالي د هغه ګناه ده اوس مثلا زما یو خپل رشتہ دار دی او زه په سلام اچوم امان سلام نه اخلي زه ورته مخې ته کېږم لاس وروړاندې کوم او زما لاس له دیکه ورکوي زه ورغاړي وځم هغه راته ویل لرې شه نو دا خو زما ګناه نه ده دا بیا د هغه ګناه ده پوهې په خبره ته د الله په نیز باندې مجرم نه هغه به مجرمي او د شریعت حکم هم بیا دا دی چې یو کس باندې ته سلام اچي او سلام دې نه اخلي نو بیا ما چا ور باندې ته مجرم نه عند الله بلکې مجرم باغوي ځکه چا تعالی د سلام جواب نه درکوي موږ تاسو څه کوو یو مسلمان سره یې سبې سوران شوي چا ګاډي تروخي چې مونږ کوز شو ته نه هلکه ولې مړه بس دا پلانې مې په دې مخ نه لګي عام په دې ګاډي کې نه کوز نو دا اوس خبره ده هلکه ولې ګاډي نه راکوز یاره دا رشتہ دار مې پکې نه دی بالکل د سړي بچی نه دی نو ذکر راکوز شوم د سره مې نه لګي نو دا د نه لګېدو خبرې دا ختمول پکار دي او خاص کر د رشتہ چې کم سړی رشتہ داری پالی داغه زندگی با د برکت او د خوشحالی نه ډکوي او چې کم سړی رشتہ داری نه پالی داغه زندگی با را تنګي او د قیامت په ورځ با الله سبحانه و تعالی دغه رشتہ داری او صله رحمی ته به حکم وکي الہ العالمین جل جلاله به فرمایي چې اے رشتہ داری اے صله رحمی لاړ شه آغا خلق زما رحمت تارا نزدیکا چا چستا خیال ساتلے و آغا خلق زما د رحمت سوری تراولا آغا خلق زما د عرش د سوری لاند ادروا چا چتا پاللی ستا خیال ساتلے دے زپاغوی باندے خپل خصوصی رحمتون نازلو ما خو لیکن خبردار آغا خلق زما د رحمت د سورینا لرکا چا چې ته قطع کړي یو کټ کړي یو ستا خیال نه دی ساتلی ستا خیال نه دی ساتلی نو دا رشتہ داری با د قیامت په ورځ میدان حشر کې ګرځي او سبا کوي چې چا رشتہ پاللی وي خپل مینس کې آبد الله پاک د رحمت سوری تراولی دا اتارٹی اللہ پاک دے رشتہ داری تا ورکڑی دا دے صلہ رحمی تا او چه چاقا تا رحمی کڑی آبد اللہ پاک دا رحمت دا سوری نلری کئی سمرا خطرناک خبر دا اس کو پا 2 فوٹا مونگا و تاسو پا یو ڈیران پا یو ونا دا قرنگی پا یو لیزمک باندے آغ اختلافات خو پریک دا د بل مسلمان پسینه گوله ور خوشی کو د بل مسلمان سر تم ټوپک او تماچه نه غکړي تاسو نه قتل زی په زیبان او اخیره زمانه ده الله مخ کې ورځو کې ما د پوره معلومات نشته خو د سوشل میډیا باندې ډیر زور ور کړو میاوالی دی که کم ځای کې دی یو بدبخت پلار را لګېدلی دی خپل لورې په ګولو باندې وشته دا وړه ماشومه لوره د و یا دا تو ورځو هلکه دا ولې وایي ما دا قسم کړو که ماله زما پیله لور پیدا شو او زوی مې نو نو دا به زه مړه کومه نو زما لور شوه
نو دا څومره جهالت دا موږ وی چې هغه مکه کې په دور جهالت کې به خلکو ژوندې لونه خخورې هغه صفتونه مسلمان کې پیدا شو چې لوره پیدا شي نو تندې به د سره چولې چا سره به خبرې هم نه کوي بعضې داسې کمکل خلک شته چې هغوی کره ماشومه جینۍ پیدا شي نو خلک ورله غمرازۍ له راځي څه کوي غمرازۍ له راځي و د خدای انصاف داره دا خو د مکې د مشرکانو کارو هغوی له غمرازۍ له راځي او جړاګانې ورسره کوي چې دی کره لور مړه د خدای انصاف داره د دې زمانې زوی لور تېنه زر چنده ښه ده د دې زمانې زوی ته خو څه ویلی شي خوله کې به د یو غاښ نی دا ته لږه تیزه خبره ورته وکړه که نه چې بار لختي کې دی اچوي که نه دی اچوي او لوره عاجز بوټی دی د سخر خواښې په کور کې به د نغري په غاړه به ناستی او لاسونه به پورته کړي که مور پلار وفات یې هغې له به دعا کوي کوي که نه کوي په ایمان وي جواب هم رانه که نو داسې دور هغه ظالم را لګېدلی او خپله لورې ویشتې ده چې زما ړومبی هلکه د خدای انصافداره پرفتن دور دی امام مهدي راتلو والا دی د قیامت علامات واړه واړه ټول پوره شوي دي شکر وباسه چې په دې پرفتن دور کې د انسان نه انسان پیدا شي که دا تا نه زناور پیدا وي بیا به دې څه کوله په دې د الله شکر ویستل پکار دی چې انسان نه انسان پیدا شي راشه وګوره ډېر خلک دېرش کاله وشو 15 کاله اولاد یې نشته شپه ورځ جاړي دا خو دومره یو خوږه تا هغې نه تپوس وکړه هغوی یا الله لور راله راکړه خوری کرانه خو د الله مر نه دی شوی نو دغې ماشومې نه به بیا تپوس کېږي د قیامت په ورځ واذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت دې ماشومې نه به تپوس کېږي چې ته په کمې ګناه باندې قتل کړی شوې ستا ګناه څه وه داسې یو جهالت زمونږ او ستاسو په دې علاقو باندې هم تېر شوی دی چې یو کور کې به ماشومه پیدا شوه نو د کور خلک به خپه بیا چې بله به پیدا شوه نو بیا خو به ویر او ماتم و او خواښې به څه کوله هغې به ځان نه جنټلمینه جوړه کړې وه اینګور ته به وي چې ګوره دې له پی ورنه کې او که ور دې کړل نو بیا به ستا خیر نه ستا خیر به نه وي الله زه د نږدې علاقه کې دلته پاتې کېدم دا خوا کې موږ سره نږدې علاقه د دورانپوره دا زه چې کومه خبره کوم نو دا د سن 2010 خبره ده هلته ماته یو کس راله او هغه ماته ووی وی زما یو خینې ده علاقه راته خو د پلانې علاقه کې واده ده او هغې ته خپلې خواښې ویلي دي چې ستا خو 2 لوڼه دي خو که 3 لور دې وشوه نو پانسي کوم به دی نو داسې جهالت دا د هغې زنانه په اختیار کې دي څه داسې یو دور هم تېر شوی دی زمونږ او ستاسو په دې خلکو باندې چې د چا 3 لور شوې ده خواښې راغلې ده او د انګور د خوا نه اخیستې ده او داسې کمرې ته یې ورغورځولې ده او پابندي لګولې ده چې نه دې له به یې سم نه ورکړي هغه ماشومه د ولږو د تندو نه مړه شوې ده بیا خو په هغې خاندان باندې د هغې ماشومې ازار چې لګېدلی نو خاندان الله پاک بیا نیست و نابود او تس نس کړی دی
دا خو د قرآن فیصله ده، یهب لمن یشاء اناسا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. الله فرمای دا خو زما کار دی، چاله خالص لونه ورکوم، چاله خالص زامن، چاله ګډوډ لونه او زامن دواړې وي. او الله فرمای ويجعل من یشاء عقیما، او بعد چې زما خوښه شي نو بعض خلق هغوی شنډ وګرځومه، د دنیا علاجونو کې طبیبانو باندې وګرځي، ډاکټرانو باندې وګرځي، عاملانو له لاړ شي، هر به استعمال کې. خو الله فیصله ده چې ته به شنډې بس شنډ دی، اولاد نه. بهر حال نو دا خپل بچی مړ کول دام رشتہ کټ کول دي کنه. نو سبا داسې دور نو رشتہ کټ کول، رشتہ داری نه پالل دام عظیمه ګناه ده. د دینه بم ځان ساتي. دغه درې خبرې مې درته کړې وي، څه ټکي پکې پاتې نن مې درته ووي. څلورم هغې کس ته الله پاک د رحمت په نظر باندې نه ګوري چې هغه د خپلې پنسې د ګیټو نه ښکته ساتي د تکبر په وجه باندې. لکه نن سبا دا یو پیشن ګرځېدلی دی، پوهېږې په خبره عجیبه پیشن را پیدا کیږي ورځ په ورځې. نو اوس پکې دا دی مخکې داسې و چې خلکو هلکانو به پتلون سټایل چې کوم دی شلوار به کولو، پوهېږې په خبره پتلون سټایل، او پنسې به د ګیټو نه ښکته، د سپلو یا د بوټانو په دې پوندو کې پنسې به یې راښکلې. بیا ورپسې تقریبا 1 فوټ کولو پنسې دا غیر رواج رال، اوم د بوټانو نه ښکته، د ګیټو نه ښکته بوټان به پکې ټول پټو، د بوټ مخوک او دا شاته دا پنسه کې پټو. پوهېږې په خبره د دې طبي نقصانات شته، که چرته زندگی و هغه به درته وایم چې طبي نقصانات یې څومره دي. اوس دې دور کې تاسو ګورئ دا بل سټایل اوس راوتی دی شلوار، دلته کې دومره لوی لوی بوجۍ، خیال مې ورته که په موټر سایکل ناست شي نو کپړې دومره ځوړند دي ته به یې که د 10 جوړه کپړې اچولي. او دا خدای انصافدار شریعت چې کوم لباس ښودلی خو هغه چول پکار دي که نه. نو زمونږ دا خلک په ځان باندې دومره نخرې وکړلې. ولې؟ ځکه د آقای نامدار د سیرت نه خبر نه دي، د آقای نامدار عادات نه دي پیژندلي، د آقای نامدار فرمودات نه دي پیژندلي، د آقای نامدار ارشادات نه دي پیژندلي. ولی ټیم ورسره نشته، اوزګار نه دی ورته. مسلمان سره د مسلمان لباس تاسو ګوري، سیکانو ګوري کنه، که په انډیا کې کم سیک دی کنه، او یا په تیرا کې دی او یا پاکستان کې دی او یا په بل ځای کې دی، د هغې ټولو مغه یو سټایل دی بس. خیال مې ورته ولی مسلمان له پکار نه دی چې آقای نامدار کم لباس خودلې چې هغه واچ. آقای نامدار فرمایي چې ګیټو نه پنسې بره وساتئ، ګیټې تېنه بهر کوي، خو دا حکم چا دپاره دی؟ دا صرف نارینهو دپاره دی. د زنانو پنسې به د ګیټو نه ښکتئ. مونږه پوټه روان یو، سړو پنسې ښکته کړي او زنانه هغوی خیال نه خیالم دی ورته پرفتن دور دی. نو الټل روان شو. نو نارینهو دپاره دا حکم دی. خو بیا دومره بډې بم نه وهي چې دا ټوله نیمه خپه د ښکاري تر ګوډو پورې. بیا در پورې خلک خاندي، هلکه د اوبو وار دی دی خټه کې ګرځي څه کې. نو دام یو قسم بیا خلک خندا کی. صحیح ترتیب دا دی. دی خوا ګورئ ما ته بارني خلکو ته خو به نه ښکاري، خو تاسو
ٹھیک شو دا دې ځای نه تر دې پورې ثابته پونډۍ ده که نه د دې نیم تر کم ځای راځي دې ځای پورې راځي که نه نو نصف ساق نیمې پنډۍ پورې دومره بس او که دومره وي نو دام کافي دی خو چې ته دې ځای ته راورسې نو سړی ښایسته ښکاري که بد ښکاري بد ښکاري شریعت نه قربان شم خیر الامور اوساطها بهترین کارونه پکې درمیانی کارونه دي چې د افراط او د تفریط نه خالی وي نو څلورم هغه کس ته الله پاک د رحمت په نظر باندې نه ګوري چې کم سړی خپل شلوار او دا شلوار چې کمې پنسي دی هغه د ګیټو نه ښکته ساتي پوهیږې په خبره او دا حکم چې کم دی دا عام حکم دی هر ټیم کې به د نارینه سړي دا ګیټې ښکاره وي ٹھیک شوه بعضې خلک څه وایي چې مانځه ته ودرېږي وي پنسې پورته کوي ورک شي د دې مونځ سره هېڅ تعلق نشته یا که جنازه کې ولاړي یو سړی بوالی الله مو بخه پنسې پورته کوي نه دا چې کم سړی وي نو پوه شه چې دا سړی د دین نه خبر نه دی دا د دین نه خبر نه دی او یا که جنازه کې د آواز کو نو د خلکو له ځان ښیي چې زه جنازې له راغلم د شریعت حکم دا دی که په مونځ کې او که مونځ نه بهر یې عامه زندګۍ کې چې ته ژوندی یو ګرځې نو ستا پنسې به د ګیټو نه بره وي دوه پکې بیا هم پاتې شو آینده بیان کې به ووایو انشاءالله هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین